السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چل ښه راغلاست خدای شروع او جوړ بایس او شهاد جامین پتن نن تاسو ته د ډراپونو په لړۍ کې د ټیسټنټ په ایرډراپ په نامه یو بل ایرډراپ وړاندې کوم. البته د کویک ای آی په نامه داسې یو ایرډراپ دی لکه چټ جی پی ټي. داسې د چټ یو پروګرام دی، موږ تاسو کولی شئ په هغې کې روزانه 15 چټه وکړو او دغه چټ په بدله کې موږ تاسو ته پوینټونه راکوي. دا پوینټونه بیا د دوی په ټوکن باندې کنورټ کېږي، معنا په هغه باندې اوړي. نو اوس یې ډېر ارلی فیز دی، معنا شروع یې ده، دومره وخت یې نه کېږي چې بازار ته راغلی دی او تقریبا ایرډراپ په څلورم کوارټر کې راکوي د 2025، یعنې تقریبا 4-5 میاشتې وخت لرو موږ او تاسو. 2025 کال په پای کې ایرډراپ خلاصېږي. نو ډېر اسانه دی، راځو چې کله په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو دا سفر خلاصېږي. دا سفر چې لومړی به تاسو خپل میټاماسک والټ سره کنیکټ کړئ، ټرست والټ هم سره کنیکټ کولی شئ. زه میټاماسک سره کنیکټ کوم، نو میټاماسک والټ چې ورسره کنیکټ کړم، میټاماسک ورسره ټرای اګین کړم، میټاماسک والټ ته ځي، بیا به پاسورډ خلاص کړو، انتظار ورته وکړو اپلوډ کړي. بس خپل والټ سره کنیکټ کړئ، پاسورډ ورته لیکم. کله چې د والټ پاسورډ مو بیا خلاص کړئ، بیا راسئ ټرای اګین باندې کلیک وکړئ، میټاماسک انتخاب کړئ. کله چې میټاماسک انتخاب شوله نو هغه خپله راځي، دلته یې میټاماسک ته یو ساین ان میسج راځي. نو دا میسج به تاسو انتظار ورته وکړئ تر څو دا کنیکټ شي. کنیکټ اپشن یې راوړئ، پر کنیکټ باندې به کلیک وکړئ او اوس تاسو والټ کنیکټ شوله. دلته تاسو کولی شئ مختلف پوښتنې درڅخه وکړئ. دلته تاسو خپل پوښتنه ورته لیکلی شئ. زه مثال لیکم پای او سین کوشن باندې کلیک کوم، نو دا بیا والټ ته ریکویسټ راځي. دا پوښتنه چې وکړئ والټ ته ریکویسټ راځي، معنا یې پله والټ ته داخلیږي. پر کنفرم باندې کلیک کوو، وایي ډکچین ته خپل نیټورک واړوئ. نو بیا تاسو کولی شئ چې ښه سپورټ درته وکړي. نو راځو دا ټیسټنټ چې دی ډکچین ته یې اړوو، انتظار ورته وکړو خپله. اوس په سینډ پای باندې کلیک وکړو، دا زموږ ته 60 پوینټ راکړله. 60 پوینټونه پر یو میسج باندې راکوي. په ورځ کې موږ تاسو 15 میسجه کولی شو. بیا کولی شئ بل میسج، یعنې ستاسو خوښه د هر شي په باره کې سوال ورڅخه کوئ. نو بس په دې باندې تاسو ته 60 پوینټه درکوي. زه دا 15 پوښتنې ورڅخه کوم چې دا زما پوینټونه پلس. تاسو کولی شئ دا شی پوښتنه ورسره وکړئ. نو دا رقم چټ دی، دا موږ تاسو کولی شو چې دا رقم استعمال کړو، پوښتنې ورڅخه وکړو لکه چټ جی پی ټي. نو موږ تاسو ته خپل پوینټونه راکوي. نو دا انوایټ ټو ایرن دی، 100 پوینټونه دا دې پوره شوله. نور چټ نه بالا خلاصو. تاسو کولی شئ پر نیو چټ باندې کلیک وکړئ، نور چټونه هم وکړئ. دلته مختلف پوښتنې خپله جوړې شوي، دا پوښتنې هم ورسره وکړئ. همدارنګه کولی شئ دلته خپل ملګري انوایټ کړئ، په انوایټ باندې کلیک وکړئ، انوایټ لینک مو بالا کاپي شو. نو دا رقم ډېر ساده دی، تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ. نور نو دې په اړه ډېره شروع ابتدایي ده، تر اوسه فنډینګ دا رقم نشته چې معنا څومره فنډینګ دی، خو فکر کوم هغه ډک چین که ستاسو په یاد یې کوم ایرډراپ چې وړاندې کوي
په ټیلیګرام کې مخکې وي ایرډراپ نو هغه یې سپورټ کوي ځکه دا په ډک چین باندې کېدای شي دا ټوکن لانچ شي. نور نو ښه معلومیږي لومړی سره دی بس داسې سوچ چاته د ورځې ورسره کوو نو داسې خاص شی نشته پکښې. د داسې راپور لپاره کولی شئ زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه ټیلیګرام واتساپ مې جوین کړئ تر څو د لایډ راپور څخه هر چا نه مخکې خبر شي. ښه وخت، والسلام.